عزیزانو دمرا قدر خبره ذہن کے یاد ساتل پکار دی چې روح دا یو پټه معامله ده. هغه وخت کې سړی ته پته ولګي چې څه وخت کې روح تیوزي نو بیا د هر انسان چې ده عین الیقین پراشی چې اوس روح کم خلاړو زکم خلاړو. د روح په مسله کې د علماو ډېر زیات اقوال موجود دي. علامہ ابن قیم چې دا د حدیث حافظ گویا هغه محدث توای چې هغه ته 3 لک حدیث سره د سند یاد وي. اوس سند څه ته وایي؟ زما بعضې خبرو کې لوی مشکل چې دی هغه دای چې دا لب تیسې غوندې خبره دې نه کړي نو بیا خلق په پوهېدل مشکل، ځکه چې هر سړی په دې میدان کې بالکل دیوال دی. اوس په سند باندې عام خلق چرته پوهېږي چې حافظ ابن قیم چې دی هغه ته 3 لک حدیث سره د سند یاد. سند دې ته وایي حدثنا فلان، دا محدث وایي چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی، قال حدثنا فلان، افلانی وی چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی، قال حدثنا فلان، بیا غفلانی وی چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی. نو دریم کس وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هکذا، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره داسې کړي، دیتا سند د حدیث وی. نو حافظ ابن قیم ته د حدیث د الفاظ سره سره د هر حدیث سندم یاد. اوس 3 لک حدیث چې یو سړی ته سره د سند نه یاد وي، اندازه وکړئ چې د دې سړی به کم مقام وي. تاسو وایئ په ایمان په دې جماعت کې چې ناست یو حدیث تاسو ته یاد دی؟ د هغه خلقو نه زمونږ ژوند یو په کروڑها درجې اوچت دی. زمونږ اوسېدل وګوره په څنګه کورونو کې دي، زمونږ جامې، زمونږ خوراک، زمونږ اسکاک، او د هغه خلقو اوسېدل د کجورو د پاڼو به دیوالو، د کجورو د پاڼو به چتو، او په توشک کې به د مالوچو په ځای د کجورو پاڼې اچولې، په اوړي کې یخې اوبه نه وي او په ژمي کې ګرمې اوبه نه وي، او خوراک یې څه کجورې او ستوان. دا ستا د زمانې دا سبزیانې چې کومې دي دا هم نه وي. او شوق او ذوق یې دا و چې یو محدث ته به 3 لک حدیث یاد. محدثینو کې 3 اقسام دي، یو حافظ دی، یو حاکم دی، یو محیط دی. عزیزانو یو محدث ته به پکې داسې مو چې هغه ته به 14 لک حدیث یاد، 14 لک حدیث. نو عرض میں داو چې علامہ ابن قیم دا حافظ دا حدیث. اوس چې کوم قوم د قوم داسې وي چې هغه دعوه کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی توب، او د خپل پیغمبر یو خبرم ورته یاد نه، یو خبر. دا قوم هم څه په قومونو کې شمار دی، یا دا خلق بنی آدم هم دي؟ دوی نه خو حیوانات خدي. په خدای باور وکړه چې دین مخ کې خزي زنانه ہوتا بچ کم روایات یادو، کم حدیث باورته یادو، صحابه غوندې خلق باورتله، او پس پرده به د زنانو نه د حدیث تپوس کولو. نو دی وجنه عزیزانو هغه زړه تباه دی، هغه زړه مړ دی چې کم زړه کې حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه
هغه زړونه تباه دي. اسی منځونه ډېر کوئ، منځونه کوئ. ما درته عرض وکړو چې منځ څه کوئ. تاسو منځ داسې دی لکه سړی چې پتاڼه کې ونیوی شي او خپلوان ورپسې منډې ترړې وایي، نو هغه دې دپاره نه وایي هغه منډې ترړې چې دا تاڼه یې خوښه ده. ستاسو تاڼې خوښې دي په ایمان ووایي؟ خوښې هم دي. دا کچره هم خوښې دي. کچروله چې تاسو ځای راځئ نو دا مجسټریټان هم خوښي، مخونه در باندې ډېر ښه لګي، یا د تانیدارانو مخونه در باندې ډېر ښه لګي. خو وله ځئ راځئ دې دپاره چې سړی درنه نیولی دی چې دا سړی را پرېږدي. دا معنا نه ده چې تاڼه دې خوښه ده یا کچری دې خوښي. نو جومات له په دې نیت نه راځي چې خدای دې خوښ دی یا رسول دې خوښ دی. په دې نیت راځي چې د دوزخ ته اورېدلي دي چې چېرته اور کې مې خدای پاک وانه چي. وایي په ایمان داسې ده که نه ده؟ دا دې اورېدلي چې د مرګ نه وروسته دوزخ دی او اور دی، او بعضې مولیان وایي چې وروره پکې اژدها ده او د اژدها په خوله کې میچن ده او په میچنې کې به سړی ورچوي او پکې به ګرځي او دلیږي به پلانې بوی بیړی غرکش. هله جومات له منډه کوي چې میچنې کې اوړه نه شم. نو جومات له دغې له راځئ، جومات له دې له نه راځئ او نه په جومات کې مونځ دې دپاره کوئ چې ستاسو خدای خوښ دی یا ستاسو رسول خوښ. زه دا پوهېږم. او کنی را میدان ته شئ چې خبرې وکړو پې. که د چا خدای خوښي نو د خدای خبرې به یې خوښي که نه به یې خوښي. تاسو ووایئ دا اوس خو ټول سیاسیان دي، لیډره لنګه شوې ده، خو هر سړي د مور میړه چې دی لیډر دی. هر سړی چې ګورې لیډرګی دی. کومې پارټۍ والا نه چې تپوس کې د خپل لیډر ټولې خبرې ورته یادي که نه یادي؟ جمعیت العلماء والا نه چې تپوس وکړي مولانا فضل الرحمان هغه داسې وویل، هغه داسې وویل، هغه داسې وویل، هغه داسې. پیپل پارټۍ والا نه چې تپوس وکړي بې نظیره خو هسې هم د خوند شی دی، هغې داسې وویل، هغې دا 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 جواب ورکړو، هغې دا تقریر وکړو. هر یو سړی نیشنل والاو نه چې تپوس وکړي ولی خان او ولی خان دا وویل، هغه دا وویل، هغه دا وویل، هغه دا وویل. جماعت اسلامی والاو نه چې تپوس وکړي صاحب قاضي حسین احمد صاحب هغه دا وویل، هغه دا وویل، هغه دا وویل. هر یو نه چې تپوس کې د خپل لیډر مکمل تقریرونه ورته یاد دي که نه دي؟ د سن صفر د زمانې نه دلایل ورته یاد دي، د سن صفر زمانې نه د دنیا د لیډر چې ورسره محبت دی او د جناب محمد رسول الله یو حدیث درته یاد نه دی. د خدای د کلام یو آیات درته یاد نه دی. نو ستا خدای خوښ دی یا ستا رسول خوښ دی؟ نو خوښې مخې نشته. ماما ځان مه ستړی کوئ. که مین نه یئ او عاشقان نه یئ نو په دې ټکر والو به جنت نه ملاوي او په دې ټکر والو به د خدای دیدار نه ملاویږي او په دې ټکر والو به د پیغمبر قرب او داغه هم نشینی نه. دا زمونږ هسې ډغرې زړم بتخانه ده. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اڑه دی بتخانه ده او منځونه ډېر کې په دین کې عشق بکې او بیا عشق بد چا پشان کې درا بیا بصری غوندې به کې خزه ده. خدای ته التجا کوي چې یا الله ته پوهې زما په زړه چې زه دا عبادت که دې دپاره کوم چې ته ماله جنت راکا، نو اے الله ستا دې په خپل ذات قسمی
چې په ما عمر لا جنت حرام کا، عمر لا چې مال جنت را نکي. ستا دې په خپل ذات قسمی که زه دا عبادت دې دپاره کوم چې ته ما د جهنم نه بچ کا، نو خدای بیا دې ستا په ذات قسمی چې ما ټول عمر په جهنم کې واچوه، ټول عمر یریږم ته نه او کنا ته پوهې چې اے الله زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ماله جنت راکا، زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ما د دوزخ نه بچ کا. ته په دې پوهې زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې، نو چې هر کله زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې، نو ته زما شه که نه. نو आवाज ورته وشو چې رابعه بصري زه د هغه ورځې نه ستایم چې په کومې ورځې ستا پړه کې اراده دا پیدا شوې ده. عرض مې دا و عبادت کې به دې دا نیت نه چې جنت راکاو ده. حدیث کې راځي یو صحابي به دعا کوله چې یا الله جنت کې خي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې ده هغه مال راکړي. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې الله بنده خبره وګداوه ما دا وایه چې خدای جنت ته مې ورننه باسي او چې ننوتې یو ځل هر څه بستای. خبره په ننوتو کې ده. اوس مونږه دعا کوو صاحب دعا وکړئ چې خدای پاکه نا پلانې مړ دی اته واړه جنت ورکړي، اته واړه جنت ورکړي. دا اوس دعا ده. اته واړه جنت چې تا دله ورکړه نو ته به کوم خوازي؟ یعنی کل بل خو اته جنت دي که نو اته واړه خو تا دله ورکړه او ته به کوم خوازي؟ نو زمونږ هېڅ شی د سړیتوب نه دی، هېڅ شی. نم دعاګانې د سړیتوب دي او نم منځونه د سړیتوب دي او نم ژوند د سړیتوب دی او نم کردار د سړیتوب دی. نو عزیزانو عرض میں داو حدیث یاد کرے. حافظ ابن قیم 3 لک حدیث ورته یاد او ور یو حدیث سره د سند ورته یاد. دا دومره لوی باس می درته دې پورې وکړو چې دا هغه علما دي او هغه لوی خلق دي چې دی په یو حدیث پسې په سونو میل مزل کړی دی. دا به ورته پته ولګېده چې دې ځای نه مصر کې یو عالم دی او هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله. نو دې ځای نه به مصر ته پیاده سړی روان شو. نو اندازه کوه چې دې ځای نه مصر ته پیاده په کلونو مزل به نو په یو حدیث پسې به په کلونو مزل کول. نن حدیث تاسو د خولې ته راغلی دي، د خولې ته، لیکن دا بدبخت قوم یادول خو یې څه کې اورېدو ته هم تیار نه دي. اورېدو ته زما دې په خدای قسمی که ته د پیغمبر حدیث اورېدو ته تیار نه او د پیغمبر حدیث یادولو ته تیار نه، په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت تم تیار نه. که ته د قرآن الفاظ او معانی زده کولو ته تیار نه، په قیامت کې به ستا بخنې تم تیار نه. دا زما د کور خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده چې قیامت کې به ته ړوند را پاسې د قبر نه ړوند تب آواز وکې چې یا رب لما حشرتنی اعما، خدا زه دې ړوند ولې د قبر نه را پاسولم وقد كنت بصیرا، زه خو دنیا کې بنا وما اوس دې ړوند ولې را پاسولم. نو د دې جواب به څه وشي؟ جواب به څه وشي؟ جواب به دا وشي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ړوند میں ذکر آ پاسولے
چې زما قرآن تا تراغلیو او تا شاته غرزولیو. نو کذالک اليوم تنسا، الله به وایي چې تا زما قرآن هیر کړیو، نن تم زما هیرې، تم یې هیرې. خبرم در نه نیم چې ته څوک شته که نه. نو په قیامت کې به تاسو د خدای هیر یې. که ربونه کاله به د حشر په میدان ولاړ یې او حساب بم نه شروع کیږي، الله دې د هغه هلاکت نه ته زما هیر یې. نو عزیزانو عرض مې داو چې منځونه دې دپاره مه کوئ چې تاڼم فرض کړی د جومات. د جومات خپل شان دی، د جومات خپل مقام دی، د جومات خپل رتبه ده. جومات له چې ته راننوځې دا به تصور کې چې دلته خدای دی او زه مجرم راننوتم نو معافي به غواړم. جومات له چې راننوځې نو دا به تصور کې چې دلته زما معشوقه ده، دلته زما محبوب دی، زه محبوب ته راننوتم. د جومات خپل مقام دی. د دې وجه نه ظاهري احکام د خدای او د رسول منل چې دي دا به په اعتبار د عشق سره مني. د دې داسې مثال دی، یو پردی ښځه تا ته ووایي چې ورشه یو من اوړه راوړه راته، تاسو به وله راوړئ؟